انسان نسلا جوړوي تشمحلونه د زړه انسان نسلا جوړوي تشمحلونه د زړه پورا بنشي په دنیا کې ارمانونه د زړه پورا بنشي په دنیا کې ارمانونه د زړه انسان نسلا جوړوي تشمحلونه د زړه انسان نسلا جوړوي تشمحلونه د زړه پورا بنشي په دنیا کې ارمانونه د زړه پورا بنشي په دنیا کې ارمانونه د زړه دنیا نیمګړې نیمه خوا د هیڅ وفا نه کوي دنیا نیمګړې نیمه خوا د هیڅ وفا نه کوي په دې نیمګړې دنیا ما کوه نازونه د زړه په دې نیمګړې دنیا ما کوه نازونه د زړه انسان نسلا جوړوي تشمحلونه د زړه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم أمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خلیل سنا باروان وی د مرګي په سفر خلیل سنا باروان وی د مرګي په سفر درنا پپات شد سیال مزه خوندونه د زړه درنا السلام علیکم ورحمت الله قدرمن لیدونکو تاسو په دغه ویډیو مخکې نه لیدلی وي چې کوم ځای موږ کار شروع کړلو تر کومه ځایه ورسېدلو الحمدلله نن دغه د مسجد مکمل شو دا د الله کور دی هر چا چې څومره کومک کړی وي الله دې اجر ورکړي الحمدلله نن ورسېدلو نن د افتتاح ورځ ده له نن وروسته به دغه کلیوال هغه ستونزې چې لرله نه به وي یو څو سره زه خبرې کوم د دغه مسجد په اړه چې دلته څومره ضرورت و د خلک څومره په تکلیف و السلام علیکم منصف سړی مرسي جوړ تکلیفیت ښه دی ښه جوړې که د دغه مسجد په اړه وایي چې دلته څومره ضرورت دی دغه مسجد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محترمه په لاندو الفاظو کې به زه دومره درته وایم چې په دا کلي کې مسجد یو شته خو ډېر وریا و د لمونځه د هغه څه کوي حتی که چې دا به مړی وشو د مړي به دومره ځای نه و چې دغه خلک په ذکر جمع شوي وای نو ستوه دغه شریعت هغه نه قطع نظر دی دغه نه چې مقصد چې د لمانځو هغه دی چا په یوه غره په سهار لمونځ کړو چا په بل ځای نه دومره ځای نه و چې لمونځونه یې پکې کړي وای قطع نظر دی دغه د هغه نه چې بیا به مړی هغه وشو دومره ځای به نه و چې دی په هغه کې نوست وای مقصد دی فاتحه کړې وای وځای تر سر جمع شوي وای نو الحمدلله ډېر الحمدلله چې نن د جماعت د هغه مخلصینو خلکو په مټ ورسېدو اوس الحمدلله په دا نه موږ ډېره شکریا ادا کوو چا چې دغه کړي وي الله پروردګار دې دوی ته اجرونه ورکړي موږ د هغه نه ډېر شکرګزاره یو د دې موږ یوه مرکۍ ده چې نه غواړي نوم یې خپور شي ډنمارک کې ژوند کې هغې دا کومک موږ سره کړی و چې دغه مسجد جوړ شي الله دې اجر ورکړي الله دې اجرونه ورکړي الله دې په ستر ځای کې ورته ورګوي امین څومره اجر او ثواب ده د مسجد چې څوک ارجک شي مسجد جوړ شي
په بارا کې د اجر په بارا کې به زه دریم چې موږ اوس ته لګیا شو د ورځ چې تېره شي د اجر به هغه نه کوو خو په لاندو الفاظو کې که دومره زه درته وایم چې یو سړی دی تو د کور په جوړولو کې لګیا وي مصروف وي آیا دې په مقابل کې به ته څه وکړې انا هر څه به وکړې ځکه چې دا د ټول د کور په جوړولو کې لګیا وي نو ته به هر څه دې په مقابل کې وکړې دا د اعلی کور دی دغه په مقابل کې چې هر چا څه کومه خړه دی اعلی دا د اعلی کور دی اعلی کور څوک بودوي نو اعلی به د دې کورونه د دې په هغه کې خامخا دې کورونه بودوي دې ته به وزونه ورکوي ډیره مننه خوشحال اوسئ سلامت اوسئ قدرمن لیدونکو له کوم وخت نه چې موږ دغه ویډیو شروع کړې وه دا کار شروع کړی و الحمدلله نن دغه دی تر پایه ورسېدلو چې نن افتتاح ورځ وه تاسې د مولوي صاحب خبرې مو اورېدې تاسې د دوی دغه د مسجد په اړه خبرې هم واورېدلې چې دلته څومره ضرورت د مسجد لپاره نو الحمدلله زه هم د خوشحالۍ احساس کوم چې د الله کور دلته جوړ شو له دغه نه به ډېر خلک ګټه واخلي دلته به ډېر خلک د الله قرآن زده کوي دلته به لمنځونه زده کوي دلته به اودسونه زده کوي دا صدقه اجره ده دا به ټول عمر روانه وي راځئ چې داسې بهترین ځایو کې مسجدونه جوړ کړو داسې د ضرورت په ځای کې جوړ کړو چې واقعا هلته د ضرورت وي چې هلته دغه دین خپور شي هلته د الله هغه کتاب خپور شي تر نورو خلکو ورسیږي ماشاءالله نن څومره د خوشحالۍ ځای دی دغه د الله کور آباد شولو له دغه ځای نه به ډېر خلک به ډېر څه زده کړي لمونځونه به زده کړي اودسونه به زده کړي د الله کتاب زده کړي دا ټول عمر هغه به بل ته ښیي دا صدقه اجره ده روانه ده تر اخره پورې قدرمنې مور هغه د ستاسو راګل شوي امانتونه موږ دلته مصرف کړل تاسو دغه ځای جوړ کړلو چې دغه ځای نه مې تاسې هغه دنیا ښایسته وي ټول عمر به داسې اجر او ثواب رسیږي که دلته څوک یو ټکی زده کوي هغه یې تر بل رسوي هغه یې تر بل رسوي دغه اجر موږ ټول ته پسې رسیږي موږ داسې ټولو پسې رسیږي ټولو مسلمانانو پسې رسیږي چې په دغه لاره کې چا یو شګه کومک هم کړي دغه یو شګه کې راخیستي ثواب هلته ایښي بیا هم اجر او ثواب دی نو الحمدلله بیا هم ډېر خوشحاله یم که بیا هم څوک غواړي موږ سره نور هم داسې ځایونه شته داسې بهترین ځایونه شته حتی یوه مدرسه ده چې مسجد نه لري هغې دپاره هم پلان لرو چې مسجد ورته جوړ کړو راځئ هغه کې موږ سره همکاري وکړئ تر څو هغه د الله کور هم آباد کړو مدرسه شته خو مسجد یې نشته راځئ چې هغه هم بار کړو هغه مور چې موږ سره کومکونه کړي دي د هغوی دپاره به ټول په شریک یوه دعا وکړو نور به د خپرونه هم دلته پای ته ورسوو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين يا شافي أمراض اشفي أمراضنا وأمراض جميع المؤمنين يا حل المشكلات حل مشكلاتنا ومشكلات جميع المؤمنين يا رفع درجات ارفع درجاتنا ودرجات جميع المؤمنين یا الله دې جماعت کې چې هر چا کومه خړه دی بدلې ورکړي وزونه ورکړي خصوصا دغه مرکۍ ته د وکړي یا الله بدلې ورکړي یا الله د خدای په کور کې کومه خړه دی یا الله دې کورونه دی هغه ته عبادت کړي یا الله هر مشکل وي مشکل حل کړي یا الله مرزونه وي مرزونه ته شفا کامله عاجله نصیب کړي یا الله کور کې بې اتفاقي وي په اتفاق بدل کړي یا الله نور مشکل وي مشکل حل کړي یا الله دې تو په کور کې جوړولو کې یا الله پرګرا کومه خړه دی یا الله ته بیان کومه کور سو کې یا الله دغه مرکۍ چې د نوم نه کوي یا الله بدلی ورکي یا الله ته بدلی ورکون کوي وزونه ورکي یا الله پستړي ځکه تول کوي دا صدقه جریه د ورځې قیامت پر به بتوسي صوبینه رسیږي یا الله د بادشاہ ولی د انجینر صاحب دغه ډیر تکلیفات کو وکړل یا الله بدلی ورکي وزونه ورکي یا الله کورونا یې بوت کی یا الله د تو کور یې بوت کړای دی ته کورونا بوت کی بدلی په دواړو جهانو ورکي او فود امري الى الله ان الله بصير بالعباد پدنم ګړې دنیا ما کونا زنا دزړه انسان اصلا جوړوي تشما حلونه دزړه